علیکم داجی ګوله. وعلیکم سلام. یم زه د مانځه ټیم دی یعنې کار ته مو یو تاسو باندې ناوخته دی. بانګي وې وخت یې ویلی دی. هلکه کار مار پرېږدی راځئ د مونځ ټیم دی ښه. هله بچیه ده راځئ بس پرېږده راکوشه راځه. As I look to nature's beauty, dazzle them all. الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله. ها زرکه جی سر. دا چې ماته ویل ته یو قابل انسان دی کنه نو دې کې کم یو کس ته ماته خوایا ګلخان نه مې دی هغه ته بار کار کوي. आवाज ورکوله ګلخانه خان دې غواړي راشه. ماته وې راکوشه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زلمه مورید دي چې تا ډېر زیات تعلیم کړی دی او کمپیوټر ساينس تم کړی دی. جی بالکل آو. نو بیا دلته څه کوي چې دا ټاټکي مزدوري دلته کوي؟ یاره جی نو چې دا نو کوو نو بس تاسو ماته خپله ووایئ. زما مطلب دا نه دی دا چې دونه ښه تعلیم کو نو نوکري به ځان له کتلی او هسې په روزګار به دې کتلو. خان ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې ما تعلیم ښه کړی دی خو په قسمت کې نوکري ځکه نشته چې په هر ځای کې رشوت چلیږي چې کم خوا زه ورځم هلته رشوت چلیږي. زمانه مخکې په نور کسانو شګیني NTS ټسټونه هر څه مې پاس کړي دي. او بل تاسو خان وګورئ تاسو ته زما د دې کپړو نه پته نه لګي چې ما څنګه کپړې اچولي نو زه به پیسه څه ورکړم چاله. وګوره ماته که نه زه یو جټ جاخلي انسان یم خو پیسه ما سره ده شهرت ما سره دی ګاډي ما سره دی بنګلې ما سره دی او د بار ملک امپورټ ایکسپورټ کاروبار هم زما شته. نو زه یم چې ته ډېر زیات قابل انسان یې نو خوښه دې نه چې دا خپل کاروبار زه تا ته حواله کړم او دا ډېر مخکې بوځې. خان الله پاک ته تاسو له عزت درکړي چې تاسو موږ ته دونه په ښه سترګو کتل. انشاءالله زه به خپل پلار سره مشوره کوم جی ځکه چې هغه نه غیر زه څه کار نشم کولی. صحیح شو جی؟ بالکل نو زه بیا تاسو ته ووایم. ښه ټیک ده خو په تلو کې راته دا مخامخ ګاډي نه جی بالکل دا ګاډي به هم ستا شي او دا زما باډي ګارډ دی. جی دا به هم ستا شي. بس جی زه ورځم چې په پلار باندې دا خوشخبري واورم جی. ورشه ځه صحیح شو مهرباني جی. زرکه اوس مخکې ګوره. داجی ګوله سلام علیکم. وعلیکم سلام. ګلخانه خیر شه. خیر دی داجی ګوله زه خو واپسې کور ته تلم ګوهر خان راغلی داجی ګوله هغه خان څه دی؟ پیژنم یې وایه. هغه راته وی زه دې په خپل غونډ روزګار کې ځان سره شامل وم. نه دا غلطیونه کې زویا ویم بیا به ګورې ستومانې. داجی ګوله پخوانی سوچ دې دی نو ګوره مه کوه تعلیم مې کړی دی نو دا تعلیم مال اوس مه ضایع کوه که نه. یا زویا ما پتا تعلیم کړی سوال مینت پاو کم نوکري به درې پیدا کم خو دغه خلکو سره به نه ګرځي. اوسه پورې تا ماله کومه نوکري وکړه څونه تعلیم دې راباندې کوم قسقا جامې مې اچولي دي او هلته د سټک کار دې راله راکړی دی نو مه کوه چې ځان له زندګي جوړه کړم او د عیش عشرت ژوند تېر کړم. داجي ګوله پرېمې ده. ای زویا ته لا ډېر ماشوم یې د خپل څادر سره خپې غځوه. دا خلک په دې خراب کړي زویا بیا به دې سم پاتې نه شي ګورې نه به تعلیم پاتې شي او نه ځواني او سم شه. داجي ګوله دې غریبۍ اوسه پورې مونږ له څه راکړل. زه خو چې د خپل امزولې هلکانو ته ګورم او دا خشته سپین کاټنې اچولي نو داجي ګوله هغه ټیم زه ډېر خفه شم په زړه کې. مه کوه دا موقع ده ما سره او چې ته ما سره ژوند تېرول نه غواړې داجي ګوله زه به تاله پیسه هر څه به تاله زه ځای ته رالیږم. داجي ګوله خفه کېږم. ویم زما زویا هېڅ هم نه یې پکار صرف ته یې پکار دی او ستا را ځواني پکار ده. یم زویا دا خلک زه ډېر ښه پېژنم ګورې خرابۍ دي زویا که نه. داجي ګوله پرېمې ده دا موقع ده او زه ورځم هغه له زه ورځم سبا به انشاءالله تعالی هغه سره ملاوېږم ما ته به هر څه په حواله کوي. داجي ګوله خفه کېږم ما خپل دعاګانو کې یاد ساته چې څه ته ضرورت یې زه تابعدار داجي ګوله ځانه لاړم. ښه ما مني نه منې زما زه زویا سره والې بروالې به ګرځي چا هم چې د مشرانو یې منلې
غرق او تباه دي په مخه دې ښه او جی او دا راتلو ملیشیا والا مال څه چلو شو د ملیشیا مال خو به انشاءالله سبا جی رسي ها نو پلار کې څه تکلیف ونه نه جی نه بس مخکې دا خبره ما کړې ده جی دلته اصله مګوره دا لوکل کارونه خو ته په خپل لاس کوال ته بیا ګوخر خان بیا ما په سرنګونه کوي څنګه چلې مال سړی ته نه رسېد نو جی مال خو د پنډغه نه نو رسېدو او د فیصل آباد معلوم کو شو او اوس چې کوم دی د اسلام آباد دا چې دی دا به انشاءالله مازدیګر ماښام رسېدلي او کنه دبا د افکار کوه بیا ما ته مسله جوړېږي صحیح ده سوداګانو خو جی بالکل خو ماشاءالله ښه ټیک لیول سره ورسېدي او څه تکلیف بکلیف جوړ نه شو او مال دلته په اسانه ملاویږي مال خو تاسو چې کوم سړي سره رابطه ساتلې وه نو مال هغه خو صحیح راورساو او سیز یم چې تاسو ورته کوم یاد کړو هغه یې راوړه او جی I'm coming just in 20 days. So please don't disturb yaar. Okay. I will see you next time. Yes. Okay. और दाऊनी से जरा का. को भी आधे चाइना वाले का स्ट्रिंगो को करना. मैं busy थी. सही था. सही जी. ज़बर ज़म लोग खूब कम सही था. ठीक था जी. देखते हैं कि माँ तख़्पल प्लार रहा है अच्छी. ये पे हलाल बांधे बे गट्टू पे हलाल नमा वेदा जी कुला पदे के खूब मंगल शु. सही है जी. हमारे هر سرات نن سبا د ملو دي تو ګوره د یو کور په ځای دوه درې زه هغه ته اوس هم ویم راځه راشه یو ګوټ کې به پروت زرکه جی زه ورځم لږ ارام کوم او کو چېرې خیرماران خو اکثر د دنیا را خطا وي نو کو څوک هم راځي وی مې ډسټرب کوي صحیح ده جی صحیح بس کو تا والا څه ورکړل بیا ورکه ښه صحیح دی جی زه اسلامه ٹھیک شو جی. بیا خبره کوم صحیح ده السلام علیکم. زوی مې ورځم خو چې کوم فقیرم راځي نوې زویله مې وردم ویم خان ودرې اوزګار نه دی ځکه کاکا خپله لار ونیسه ځه بچي فقیر نه یم ګل خان زما زوی دی یا خدایه پاکه زوی مې نشته کاکا زه بس پازابول مه کوه ځه د خدای مسلمانه ویم نشته که نه ځه سپینو ډکو نه دې شرمېږم بس پازابول مه کوه که نه خیر دی که لږ ورسره یا خدایه پاکه زړه ته ویم نشته ورته لږ ورسره میلاوېږم مېلمانه ورسره نو خیر اواز وکړه پلار راغلی اوس تو درېږه دی که زه یې ګورم دله زرکه اچغې څوک وي پته نشته نو یاره جي څوک کاکا راغلی چې سپینې سپینې ګیرې د ویزوي سره مې میلاوېږم او ډېر زیات زور را سره وکړو نو دغه اجره یې مخې ته ولاړ دي جي ته راځه راځه کاکا میلاو شو ورسره راځه راځه کاکا خانو دا کاکا مې راوستي السلام علیکم وعلیکم السلام زه لکه تاسو په لاړ شئ صحیح دی کینه دا جګوله کینه دا جګوله څنګه ډېر ټیم بعد دې یاد کړم ګل خان زویه زما د روټۍ ځان نه تېرېده نو ما وی چې هلته لاړ شم او زوی سره به یو ځای وخورم دا جګوله نن سبا زما یو خپل سټینډرډ دی یو خپله ویلیو مې ده او داسې کار کوه که نه چې کله دلته راځې نو ما ته یو رنګ کوه چې بچیه زه درځم ګینې کو نه راځي خیر دی زه به بیا هلته درځم او دلته ما سره لوی لوی خلک ناست دي دا جګوله ته نن سبا ما نه څه خبرې بیا دلته داسې مه راځه صحیح ده ګل خانه بچي ته اوس لوی سړی شوې ته اوس په پلار باندې شرمېږي زویه زه به دلته بیا نه راځم چې ته پرې خفه کېږي دا جګوله د خفه کېدو خبره نه ده ما ته وایه چې څه ته یې ضرورت وي د ونیسه ځان سره دام کېده دا د اور نه ډکې پیسې زه نه هلم زویه زه ګټلی شم ځان له پیدا کولی شم زویه او دا مې له په مینه باندې راوړو میدان والي خیر دی دا نو دلته په زه څوک اوس پیدا غلطه چرته کېدم زاړه بشي به ځان سره یو څه زه خیر ستا په کار راشي زه او بیا به نه راځم زویه بس زه به درځم بیا خیر دی زه به درځم بس مه راځه زویه ته مه راځه خانجي دا سړی څوک و دا مړه هسې یو سوالګرو مخکې به کلي کې سوال کوو نو دلته هم راغلی و حاجي سوالګر و
السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. کینما وسالما ستا د لاسه خو په آلمیډي باندې زما تصویرونه وچلېدل په شرمونو وشرمېدم. سر جی تاسو ما ته خپله ګناه وښایئ ما ګناه څه کړې ده. دا وګوره وی ما د خپله ګناه وښایي ما ګناه څه کړې ده. ته هغه چینجې وي چې د ځمکې نه روچت کړې او په تخه یې کېنولې او نن دی په میډیا باندې وشرموه. ته هغه شي ناسته دی نه دا خو یو معصوم او یو فرشته انسان دی. دا ټوله غلطي خو ما پخپله کړې ده. ما پخپله کړې ده. ګل خان بیا خیر شه په تا خو ډېرې خولې به روانې دي خیر خو دې که نه دا چې ګله دا حقیقت خو نو ولې بیا خوب دې ولیده او کله دا چې ګله خوب مې ولیده خو ډېر د یارې خوب مې ولیده دا چې ګله الله به خیر کړي الله به خیر کړي دا چې ګله په هغې کې خو ما ستا ډېره بېعزتي وکړه دا چې ګله ما ته معافي وکړه بیا ما معاف کړي بیا ما معاف کړي ته ما خوشوي د خپلې لارې نه زه بې لارې شوم دا چې ګله الله به خیر کړي الله به خیر کړي بیا لږ اوبه له اوله اوس ښه أجل بوسة امان بخير وعلیکم السلام. خوشاله اوسې کاکا خوشاله اوسې. هلکه زلمیه ما اورېدلي دي چې تا ډېر زیات تعلیم کړی دی. بس خان د دې نه خوا بله خبرونه کې خان ته چې څه ویل غواړې هغه ما ته خدای پاک پر یو څو منټونو کې وښو. ما ته خپله دنیا مښوله ما ته خان خپل آخرت هم وښو. خان زه منم چې تاسو له خدای پاک عزت درکړی دی شهرت درکړی دی هر څه یې درکړي دي خو په څه باندې خان تاسو خو د خلکو ژوندونو سره لوبې کوئ خان د یو مور نه د یو پلار نه تاسو خپل ماشوم په غلطو باندې سر کوئ چې سبا هغه ناست دي ایس په نشه کې تاسو راواړوئ د هغه ژوند برباد کړئ خان نو تاسو ما هغې کار ته بلئ خان چې په هغې کې سبا زم غرق شم زما نه مونځ او دس هر څه هېر شي خان دا ډېره ګرانه ده دا نشي کېدی. خان زما دا پلار ډېر غریب او فقیر انسان دی مونږ ته د حلالو او د حرامو تمیز وښو خان او زما پلار همیشه بار یو خبره کوي چې بچیا خپل صادر سره خپې غځوه کو د صادر نه د خپې بار کړې خان نو دا به د باندې ماتې شي او حق خبرې ټیک ته خان ستا پلار ټیک وي ځوانه چا چې د صادر نه خپې بار کړي دي نو خپې یې ګډ شوي دي. ما د خپل پلار ونه منل نو دومره په غلطو ملتو باندې سر شوم چې د واپسۍ لاره م راته نه ښکاري. خو ستا د خبرو زما سترګې رڼا کړې. یا الله زما ګناه معاف کړې خدایه زما ګناه معاف کړې. خان تا سره دولت شته خو د زړه سکون دې نشته خان ما سره دولت نشته خان خو د زړه سکون هم شته. فرق صرف دومره دی چې ستا رزق حرام دی او زموږ رزق حلال دی خان. یم خلق خان چې تا توبه وویسته کاکا جی تا ټیک وې زما په شانتې اوس هم په دې معاشره کې په زرګونو خلک دا آیس دا پوډر او دا چرس خرڅوي خو زه هغې خلکو ته وایم چې خدای ته وګورئ دې نه توبه وباسئ او دا نوی نسل د دې نه وساتئ ځکه چې مرګ شته خلاصېدی نشته.